बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदरमंदो द क्रिप्टो करंसी या बिटकॉइन वगैरह په حواله سره د مفتی محمد تقی عثماني صاحب فتوا په دی وخت کې په سوشل میډیا باندې ډیر زیاته وایرل ده او ډیر خلک داسې چې هغه فتوا باندې اعتراضات کوي او بعض خلک داسې چې داغي فتوی په حمایت کې دي هغه ډیر کم خلک دي لیکن اکثریت داسې چې سوشل میډیا باندې اوچته کو نو د کریپټو کرنسی په حواله سره د بیٹکوین وغیرہ په حواله سره د مفتی محمد تقی عثماني صاحب چې دا فتوا ده په دې حواله سره اکثر خلک چې د اعتراضات کوي د دې فتوی حقیقت سره آیا بیٹکوین یا د کریپټو کرنسی دا په شریعت کې جایز دي ناجایز دي مفتی تقی عثماني صاحب صفت ور کړوا په دې حواله سره زستا سره رهنمایي کول غواړم او تاسو په ذهن کې چې کوم غلط فهمي دا هغه لری کول غواړم د دې نه بعد ظاهره خبره ده تاسو په ذهن کې چې کوم اشکال هغه به لری شي د ټول اولنې خبره هدا چې موږ تاسو مسلمانانی او موږ تاسو د شریعت پابند دي یعنی په شریعت کې یو شی حلال دي او غزمنګ اساس لپاره حلال دي او په شریعت کې یو شی حرام دي او غزمنګ اساس لپاره حرام دي نو یقیني طور پر دا فتوا د هغه خلکو د لپاره چې کوم خلک شریعت فالو کوي کم خلک اسلام فالو کوي کم خلک په شریعت باندې عمل کوي او کم خلک ځان د حرام او بچ کی په حلاله طریقې سره ځان مال ګټي دا فتوا د هغه لپاره ده لہذا کم خلک چې اعتراضات کی په سوشل میډیا باندې لګیا دي نو هغه له زه د ټول اول دا خبرو کوم چې هغه دي سیټ شي ځکه چې فتوا د هغه خلکو لپاره ده چې کوم خلک په حرام او حلالو کې تمیز کوي او هغه د شری رهنمایي په اصولو کې هغه چې کوم کاروبار دی هغه کې په حلاله طریقې سره کاروبار کوي چې کوم خلک په حرامه طریقې سره ظاهر خبره ده سود نه پیژني حلال او حرام نه پیژني بلکې صرف پیسې راشي د هغه لپاره کومه طریقې اختیار کی د شریعت چې کوم شرایط دي هغه د نه ګوري نو یقیني طور پر هغه خلکو د شریعت نه ماورا دي بلکې داغه سم مذهب نشي بلکې داغه مذهب چې کوم دی هغه صرف پیسې ده هغه پیسې په څه طریقې سره عمر شي داغه لپاره هغه بالکل یقیني طور پر جایز دي نو بهرحال په دې حواله سره د مفتی محمد تقی عثماني صاحب چې فتوا ده هغه دغه چې کریپټو کرنسی بیٹکوین وغیرہ د دې چې کوم شرعي حیثیت ته پاغي حواله سره چې دا صرف ما د فتوا ډایرکټ نه ورکړي د دې چې کوم ماهرین دي د هغه نه ما رائے غسره او بیا د هغه د رائے نه بعد په دې حواله سره ظاهره خبره ده بیا ما دا فتوا ورکړه او په دې کې صرف د ایوازي فتوا نه ورکړ بلکې د ډیر شي علماء دغه فتوا ده چې ظاهره خبره ده د کرنسی د پاره د مالیت د پاره شرایط دي اوس مثال طور پر یو کرنسی دا چې هغه خپل د ذات په حساب سره هغه کرنسی وي څنګه چې سونا چاندي دا ذاتی حواله سره کرنسی ده او باز کرنسی دا سی وی چې هغه د ذات په حواله سره کرنسی نه وي بلکې عرفن یا اصطلاحا هغه ته کرنسی ویل کیږي څنګه چې زمونږ په ملک کې د کاغذ نوټونه دي هغه د حکومت طرف نه جاری شوی دي نو هغه یقیني طور پر د ته عرفن اصطلاحا کرنسی ویل کیږي لہذا عرفن اصطلاحا کرنسی وی یا دغه شانتي ذاتی حواله سره کرنسی نو په شریعت کې دا یقیني طور پر کرنسی کې شماريږي بل طرف ته چې موږ کریپټو کرنسی ته وګورو بیٹکوین وغیرہ ته وګورو نو د دې حقیقت نشته نه دا ذاتی حواله سره کرنسی دا څنګه چې سونا چاندي دا نه عرفن اصطلاحا دا کرنسی دا یعنی د دې سو نوٹ وغیرہ د دې وجود نشته او دغه شانتي دا نه یو حکومت چې کوم دی جاری کړل نه بانک وغیرہ جاری کړل بلکې تاسو په سکرین باندې صرف نمبرات یې چې پیدا دومره کوینز دا دومره چې کوم دی کرنسیانه تا جمع شي نو چونکې دا یو غیر وجودي شی دی په دې وجه باندې علماء دا فرمایي چې بدی کې چې کوم شرایط دي د کرنسی لپاره چې کوم شرایط شریعت متعین کړل هغه په دې کې رښتې نو په دې وجه باندې دا کرنسی نه ده په دې وجه باندې ظاهر خبره ده چې کرنسی نه ده نو د دې خرید او فروخت هم ناجایز دي نو بهرحال په دې حواله سره ډیر خلک دا سړي چې دی کاروبار کې کریپټو کرنسی بیٹکوینز وغیرہ په دغه کې خپل پیسې ولګي خپل اصل رقم ولګي او بیا دغه چې کوم خیالي نمبرات دغه اخلي راخلي هغه خرڅي نو یقیني طور پر د دې صحیحیت نشي په دې وجه باندې مفتی محمد تقی عثماني صاحب دا فتوا ورکړل چې د کریپټو کرنسی دغه شانتي چې څومره بیٹکوین دي د دې چې کوم شرعي حیثیت ته هغه ظاهره خبره ده د سمالیت نه دي چې مالیت نه دي په دې وجه باندې د دې خرید او فروخت بالکل ناجایز او حرام دي نو بهرحال مفتی تقی عثماني صاحب دا فتوا ورکړل په دې باندې عمل کول یقیني طور پر زمونږ اساس لپاره ده چې انسان شریعت والو کې دین اسلام والو کې او ځان د حرام او ساتینو په هغه باندې عمل وکړي او کچري په دې باندې عمل کوون نه غواړي د حرام او د حلال تمیز لکې نو په کاردار چې هغه د خپل کار سره ساتي او خامخا دې جګم دې بچا باندې تنقید نکي ټیک تا فتوا غور کړه لیکن تاسو د تنقید جګم دې هغه حق نه رسیږي تاسو بچا باندې تنقید شروع کوي چې کله کچري مفتی صاحب له جګم دې هغه کریپټو کرنسی والا لګي حصہ ورکړي نو دې بیا راولګي د خپل فتوا واپس واخلي او د حلال فتوا جاری کی بس خلک دا خبرې هم کې یاد وساتي مفتی تقی عثماني صاحب معمولی شخصیت نه دی بلکې یو داسي شخصیت ته چې الله رب العزت داغه نه صرف د دین کار غسره بلکې د دنیا پر چې څومره غټ غټ ادارې دي هغه شری حواله سره چې خاص کی
جدید مسائل په دغه حواله سره دغه رهنمایي مفتی تقی اسماعیل صاحب ناغلی دغه وجده چې په جده کې انټرنیشنل جدید فقهي مسایل په حواله سره یو غټ تنظیم دی د هغه مشر هم مفتی محمد تقی اسماعیل صاحب دی او د دنیا بر چې څومره بینکونه دي یا څومره چې ادارې دي مالی حواله سره شری چې رهنمایي دا هغه د مفتی محمد تقی اسماعیل صاحب نه کی انو یقیني طور پر معمولی شخصیت نه بلکې سینکړو کتابونه لیکلي او وسم لګیا دي په دغه حواله سره کار کی نو ظاهر خبره دغه فتوا ورکړه دغه چې ماهرین دي د هغه نه مرایغه سره بیا د شریعت چې کوم ترازو د پاغي کې تلل دغه چې کوم فتوا ده او د هغه نه بعد د فتوا بیا جاری کړله بهرحال امید کوم چې دا تاسو بزین کې چې دغه فتوا په حواله سره کوم اشکالات او غبل رشي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته